بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د تیر په څیر د نن ورځې درس مو رسېدلی د عام کسرونو مقایسه یا پرتله کول. مقایسه یا پرتله کول د کلمې سره موږ اشنا یو، لکه موږ غواړو د دوه اشخاصو عمر پرتله کړو چې د چا زیات دی د چا کم دی، یا د دوه اشخاصو وړتیا او لیاقت محاسبه کړو چې د چا لیاقت زیات دی د چا کم دی، یا انټیلیجنت کوالټي چې ورته یا IQ د روزناسۍ له لحاظه، یعنې چې کله هم د دوه جسمونو ترمنځ یو مقایسه موږ کوو دې ته څه وایي؟ پرتله کول وایي. کله هم چې موږ وغواړو دوه عام کسرونه سره مقایسه کړو چې کوم یو لوی دی او کوم یو کوچنی دی، نو دغه درې خبرې باید تل لپاره په یاد ولرو. لومړی، که د دوه عام کسرونه چې صورتونه سره مساوي او مخرجونه سره مختلف وي، نو په دوی کې هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي، یعنی چې دوه کسرونه صورتونه سره مساوي او مخرجونه مختلف وي، هغه کسر لوی ده چې مخرج کوچنی وي. څرنګه؟ که موږ دوه کسرونه ولرو، مثال یو وي 5/3 او بل هم وي 5/2، موږ ته وایي په دې کسرونو کې کوم یو کسر لوی دی کوم یو کسر کوچنی دی. نو که موږ وګورو د دواړو کسرونو صورتونه یو له بل سره چې دي مساوي دي، او مخرجونه یو له بل چې دي خلاف دي، یو له بل سره مساوي نه دي. نو چې صورتونه یې مساوي او مخرجونه یې مساوي نه دي، نو موږ ویل هغه کسر لوی دی چې څه شی وي؟ مخرج کوچنی وي. نو لیکو چې 5/3 دا کسر کوچنی دی له 5/2 کسر څخه. دغې علامې ته غیر مساوات وایي. دغې علامې چې خلاص طرف ته کوم عدد وي دا به لوی وي، او د بند لوري ته چې کوم عدد وي دا به څه وي؟ کوچنی وي. ورپسې راځو دویم حالت، که چېرته دوه عام کسرونه سره غواړو پرتله یې کړو او د هغوی مخرجونه سره مساوي وو او صورتونه مختلف وو، نو هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. څرنګه؟ داسې لیکو ښه. مثال که موږ ولرو چې 7/5 او همدارنګه 9/5. موږ ته څوک وایي چې دې کسرونو کې کوم یو کسر لوی دی او کوم یو کسر کوچنی دی. نو موږ که وګورو د دواړو کسرونو مخرجونه یو له بل سره مساوي دي او صورتونه یې یو د بل خلاف دي، نو موږ ویل چې د مخرجونه سره مساوي او صورتونه مختلف وو، هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. نو دې جنه لیکو صورت دې لوی دی که نه، ولیکو چې 7/5 دا کسر کوچنی دی له 9/5 څخه، یا داسې ویلی شو چې 9/5 کسر لوی دی له 7/5 کسر څخه. او کله هم دریم حالت که دواړه سره مختلف وو، صورتونه او مخرجونه دواړه مختلف وو، نو د دې د مقایسه کولو لپاره مخرجونه سره یو شان کوو، او د هغه نه وروسته بیا ګورو چې کوم کسر لوی دی کوم کسر کوچنی دی. لکه موږ یو مثال کولی کوو چې موږ ته وایي 3/2 دا کسر لوی دی او که 6/5. اوس دلته موږ نشو پوهېدلی چې کوم کسر به لوی وي، نه صورتونه مساوي دي او نه هم مخرجونه، نو د دې د مقایسه کولو لپاره مخرجونه سره یو شان کوو. مخرجونه څنګه یو شان کوو؟ مخرجونه د یو شان کولو لپاره تر ټولو اسانه طریقه دا زده کړئ چې لومړی مخرجونه سره ضربه وو، دې لپاره یو ګډ مخرج یې لیکو. داسې به وکړئ 2/5 کې 10 دې کسر ته مخرج کوي، او 2/5 کې 10 دې کسر ته هم چې کوي مخرج کوي. دغه مخرج دغه حاصل په هر یو مخرج تقسیموو، او د تقسیم حاصل یې د مغل صورت سره ضربه وو. 10 راواخلو په 2 تقسیموو، 10 چې په 2 تقسیم کړو څو به ورسېږي؟ 15 د همدغه صورت یعنې 3 سره چک کوو ضربه وو، 5 15. او همدارنګه 10 راغلو په 5 باندې چک کوو تقسیموو یا ویشوي، 10 چې په 5 تقسیم کړو 2 رسېږي، 2 د همدغه صورت سره چک کوو ضرب کوو، 2 شپږه 12. نو مخرجونه سره یو شان شو، دواړه 10 دی او صورتونه مختلف دي. نو موږ مخکې حالت کې ویل چې مخرجونه مساوي او صورتونه مختلف وو، هغه کسر لوی دی چې صورت یې لوی وي. نو دې جنه لیکو چې 15/10 دا کسر لوی دی له 12/10
لسو څخه. اوس راځو اصلي سوال ته. اصلي سوال کې موږ راکړل شوي وو چې 3 پر 2 او بل 6 پر 5. نو چې موږ وکتل دا حاصل له دې کسر څخه په لاس راغلی او دا حاصل له دې کسر څخه. نو چې دا کوچنی شو دا حاصل دا لومړی کسر چې دی کوچنی دی او دې چې حاصل لوی شوی دا کسر چې لوی دی. نو دې جن لیکو چې 3 پر 2 دا کسر هم لوی دی له 6 پر 5 کسر څخه. ورپسې موضوع هغه عملي دی خو د ویډیو د حجم د زیاتېدو له امله په همدې ځای کې اتفاق کوو. تر بلې ویډیو مو په پاک او بخښونکي راسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.